ښځې تر نارینهوو د وجدان عذاب ډېر احساسوي. په هسپانیا کې د یوې نوې سروې مطابق د وجدان د عذاب احساس له عمر او جنسیت سره ارتباط لري. د راپور سره سم په هسپانیا کې شوې سروې ښیي چې ښځې نسبت نارینهوو ته د وجدان عذاب ډېر احساسوي. دغه سروې وایي که یو نارینه بل څوک وځوروي او بل څوک ورنه په تکلیف شي نو دومره ځان ملامت نه ګڼي لکه یوې ښځې ته چې د بل چا د ځورولو په نتیجه کې د ځان د ملامت بللو احساس ور پیدا کیږي. څېړونکو ته دا هم څرګنده شوې ده چې نسبت نارینهوو ته ښځې په لږ عمر کې د وجدان عذاب احساسوي. ښځې لا ډېرې ځوانې وي چې د بل چا له ځورولو هومره ځورېږي لکه نارینه چې په 40-50 کلنۍ کې د بل چا په ځورولو باندې د ملامتۍ احساس کوي. د څېړونکو په نظر د وجدان د عذاب په احساس کې د نارینهوو او ښځو ترمنځ د تفاوت علت دا دی چې ټولنه له ښځو دا توقع ډېره لري چې باید بد ونه کړي، خو له نارینهوو دغه توقع یو څه کمه ده. دغو څېړونکو دا هم ویلي دي چې ښځې چې کله ځوانې وي مثلا په 40 کلنۍ کې نو کله بل څوک ورنه ازار شي له ازار شوي کس سره د خواخوږۍ احساس نسبتا ډیر کوي، خو کله چې یو عمر ډیر شي نو هله د بل چا د ځورولو په وخت اول دا فکر ورلویږي چې هسې نه د دې کار عاقبت راته بد نشي او هسې نه چې دغه بد کار مې وجدان په تکلیف کړي.